زموږ داسې ډېر ملګري دي چې چا نه موږ ډېر څه زده کړي وي، که هغه آنلاین وي او که هغه اصل ژوند کې وي. نو تاسو دې باندې غور وکړئ چې ما اصل ژوند او آنلاین ژوند خبره وکړه، ځکه چې د آنلاین ژوند اصل ژوند نه وي، ځکه چې دا دواړه یو بل نه بیل دي. نو اوس زه تاسو ته یو خبره کوم. یو ورځ راته د زما خپلې خور نه یو میسج راغی. نو هغې راته وویل چې ټول خلک به ګوري، یو ورځ به داسې ویب سایټ به راشي چې د یوټیوب، فیسبوک او د ټویټر به ټول یو شي، او دا داسې ویب سایټ به جوړ کړي چې کوم باندې به خلک ډېر زیات وخت به ضایع کوي. اوس هم خلک آنلاین ډېر وخت ضایع کوي، خو هغې ویب سایټ به هیڅ ویلیو نه وي. او تاسو خبر یې چې خلک به هغې نوم څه ایږدي؟ یو ټویټ فیس. نو الله مونږ له وساتي او هغې خلکو نه دې نه جوړوي چې کوم وخت ضایع کوي. نو زه دا خبره کوم چې زموږ یو ذمهواري جوړه شي د هغې خلکو چې چا سره موږ آنلاین خبره کوو، چې نن موږ ورته څه زده کړه، څه ښه او بد خبره ورته وښیله او هغوی د ژوند کې څه ښه تبدیلي راویستله، چې څه روحاني او مذهبي علم ورته ورکو، یا بیا ته ورته یو ښه لار وښیله. که تاسو دا نه دی کړی نو تاسو ته پکار ده چې وکړئ، خو اول تاسو ته دا ضرورت دی چې خپل ژوند بدل کړئ. نو که تاسو فیسبوک باندې وګورئ چې خلک یو بل سره څنګه خبرې کوي، نو تاسو ته به احساس وشي چې هغوی کله هم د کاري خبره نه کوي، او هغوی د ټول چیټ کې بیکاره خبرې وي، او هغوی کې هیڅ خبره هم د چاته فایده نه ورکوي. نو هغوی تاسو نه څه زده کړه، والله تاسو نه به د خبرې حساب کیږي. نو قیامت پر ورځ به تاسو نه پوښتنه کیږي چې دې سره او هغې سره ستا څنګه تعلق و. نو یو هوښیار کس چې کوم پوهیږي چې د پروډکټیویټي څه شی دی او د ذمهواري څه شی دی، نو هغې ته کله هم موقع میلاوه شي، نو هغه کینی نورو خلکو ته د الله خبره کوي او د الله پیغام رسوي او همیشه ښه خبره کوي.